علي شاه 007 مړه شوه. په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. د نظر له شریکولو نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، مننه. د پاکستان د چارسدي اوسیدونکي علي شاه 007 ولې مړه شوه او چا مړه کړله؟ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ چې علي شاه 007 چا مړه کړه او ولې یې مړه کړه. په ټولنیزو رسنیو کې د علي شاه 007 عکسونه خپاره شوي دي چې ویل شوي دي علي شاه 007 د بازار د تګ پر مهال د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه، خو نه دا چې نه ده چې وایي رښتیا راځي نو دروغ به کلي وران کړي وي. علي شاه 007 هم تېره ورځ خپله ویډیو جګه کړې او ویلي دي چې زه د دې خلکو څخه ډېر په عذاب یم او داسې وایي چې پښتانه یو څوک ګیر کړي بیا یې تر اخره نه پرېږدي، نو ځکه یې نه پرېږدي چې ته خو داسې ښه کار نه کوې. اول کوم کارونه چې ته کوې نو دا خو په اسلام کې نشته ده. وایي بد بوټي ته سپی هم نه ودرېږي او خپل ځان هم نه خرابوي، نو دا خو زه درته هم په شخصي نظر هم وایم چې ته داسې کوم ښه کار کوې. که تا ښه کار کولی نو ټولو پښتنو به دې هم سپورټ کولی. ته د پنجاب یې نه هله یې، ته بیخي پښتانه نه یې، ځکه تاسو د پښتو نوم وشرموو. او بل بړوا دی چې دی شا درې ولاړ بیا هغه هم سپورټ کوي چې وایي چې علي شاه 007 نن ډېره ستړې ده. او مور یې بیا ویلي دي په خبره کې په ویډیوي خبرو کې چې زما لور چې کله ستړې شي نو ډېره خولي شي او دا خولي چې د چا نه توی شي هغه روزي حلاله وي، خدای دې تباه برباد کړه. نو دا روزي درته ښودلې چې ته وګډېږه. ستاسو په نظر چې علي شاه 007 ښه کار کوي که بد کار کوي نو خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. خدای دې وکړي چې زموږ دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، مننه.